افغانستان د دکاندارانو او کسبکارانو سره د عوایدو د لوی ریاست د تخنیکي پرلهپسې څو ناستو نه وروسته او د جلالت مآب رئیس الوزرا صاحب د خصوصي پیرزوینې پر اساس د مالیاتو په نورم کې یو خصوصي کمښت راغی چې دا کمښت فقط یوازې په مالیې کې نه ده راغلی بلکې د جرایمو او د باقیاتو په تحصیل کې هم خصوصي تخفیف راغلی دی چې دغه تخفیفونه او د مالیاتو د نورم کموالی به زموږ د اقتصاد د لا پیاوړتیا او پرمختګ سبب وګرځي. رزق حلال د ګټلو لپاره به لارې اسانه سي او خلک به رزق حلال ګټلو ته مخه کړي. اقتصادي پرمختګ به رامنځته سي او د فقر او د بېوزلي او د کار او د اشتغال ځایي زمینه به دې سره مساعده سي. د افغانستان اسلامي امارت دې ته اراده لري، کلکه اراده لري چې خپل ملت ته خپل ولس ته نور هم سهولتونه ایجاد کړي او د مالیاتو په نورم کې چې کوم کمی راغلی دی دغه به زموږ د ملي عوایدو په کمی کې هېڅ کوم اثر نه لري بلکې زموږ ملي عواید به انشاءالله د الله په فضل سره نور هم زیات سي او زموږ ملت او قوم به د حلال رزق ګټلو ته مخه کړي او د ملک د دې آینده چې د مالیاتو پورې تړلې ده الله پاک به دغه د زموږ د ملت د مالیاتو په ورکړې سره نوره هم روښانه کړي.